په 1932 کې اسټرالیا یو داسې جنګ وکړ چې نه هغه د یو ملک خلاف و او نه د یو خاص ګروپ خلاف و، بلکې دغه جنګ د یو بې زبانه مرغۍ خلاف و چې د هغې نوم ایمیوز و. نو د حیرانولو خبره دغه ده چې د یو مرغۍ نه انسان ته داسې څه قسم ته تکلیف کیدی شي چې دی د هغې خلاف د جنګ اعلان وکړي. په لرنینګ انفارمیشن ټي وي کې یو وری بیا درته هرکلی وایو. په دویم جنګ عظیم نه بعد دنیا ډیره زیاته په غربت کې راغله او اسټرالیا هم په دې کې شامله وه. د اسټرالیا کسان چې دوی د ځمکو کاشت کولو نه انکار وکړلو ځکه چې په هغې ټیم کې د غنمو او د نورو سمندونو ریټونه ډیر زیات کم وو. نو د اسټرالیا حکومت دا سوچ وکړلو چې که دغه رنګې چلیدله نو یوه ورځ به د اسټرالیا سره خپل خوراک هم ختم شي. نو دوی کسان ته دغه حکم ورکړلو چې تاسو به دغه کال د غنمو کاشت کوئ او حکومت به د ستاسو نه په مناسب ریټ باندې دغه غنم اخلي. او چې کله کسان دغه کاشت وکړلو نو اخري ټیم کې حکومت د خپلې وعدې نه انکار شو او حکومت دوی ته ډیر کم ریټ ورکړلو. په دې باندې کسان په احتجاج راغلل او دوی د خپلو غنمو کټایي ونه کړله. نو په دې وخت کې یو نوی مصیبت راغللو. هغه مصیبت ایمیوز و، یو قسم ته مرغۍ چې د ګرمۍ په موسم کې د ایسټ اسټرالیا نه ویسټ اسټرالیا ته درومي. دا یو داسې قسم ته مرغۍ ده چې دا خو الوتلی نشي خو د دغې سپیډ 70 کیلومیټر پر هاور باندې دی، یعنی په یوه ګنټه کې دا په خپو باندې 70 کیلومیټر تللی شي. دغه ایمیوز چې کله د اسټرالیا په هغې علاقو باندې راغللې چې په کوم ځای کې غټ غټ د غنمو پټي ولاړ وو نو 100,000 مرغۍ په دې پټو کې ګډې شولې. په څو ورځو کې دننه دوی دغه ټول فصل تباه کړلو. 5.5 فوټ اوږده او 45 کیلو وزني مرغۍ په ورځ کې 2 کیلو خوراک کوي. نو 100,000 ایمیوز په یوه ورځ کې د 20 ایکړ نه تر 25 ایکړ پورې ځمکه تباه کوي. نو چې کله د اسټرالیا حکومت ته د دغې پته ولګېدله نو دوی د دغې ایمیوز خلاف د جنګ اعلان وکړلو. دا یو ډیر عجیبه جنګ و او سوشل میډیا دغې ته د ګریټ ایمیوز وار نام ورکړلو. 2 نومبر 1932 ته د اسټرالیا فوج ته ریپورټ میلاو شولو. نو چې کله دوی حمله وکړله نو ایمیوز په دې وخت کې د غنمو په پټو کې ګډې شولې او په څو منټو کې اندر ټولې ایمیوز ورکې شولې. نو اول حمله بالکل د اسټرالیا د فوج ناکامه شوله. نو دویمه حمله ته د اسټرالیا فوج سوچ وکړلو چې ولې نه چې موږ د شپې د غنمو په دې پټو کې کینو او په دې نه بعد چې کله ایمیوز راشي نو موږ په حمله وکړو. نو د اسټرالیا فوج دغسې وکړل خو دویمه حمله کې هم صرف د 100 نه 150 پورې ایمیوز مړې کړای شوې. نو په 20,000 ایمیوز کې 100 یا 150 ایمیوز ډیر کم تعداد و. نو په دې دویمه حمله کې هم د اسټرالیا فوج ناکام شولو. په دې نه بعد د اسټرالیا فوج یوه ډیره عجیبه خبره په ایمیوز کې ولیدله چې دغه ایمیوز په ګروپانو کې تقسیم شوي وي او د هر ګروپ یو لیډر وي. چې کله دغه ایمیوز خوراک کوي نو د ګروپ لیډر حالات ګوري. نو لکه څرنګه چې په اصل جنګ کې دشمن په یو طریقه باندې نه کنټرول کیږي نو مختلفې طریقې په ازمایلی کیږي. دغسې دوی درمه طریقه هم په دې باندې وازمایله او په دغه درمې حملې کې هم په 10,000 فایر کې صرف 1,000 ایمیوز دوی مړې کړلې. نو د یو ایمیوز دپاره دوی 10 ګولۍ فایر کړلې. نو د اسټرالیا حکومت په دې باندې وویل چې که چاته په دې جنګ کې انعام میلاویږي نو هغه په کار و چې ایمیوز ته میلاو شي ځکه چې دوی ډیر په چالاکي سره د 9 ګولۍ نه ځان بچ کړلو. نو د څه وخت دپاره دوی جنګ بند کړلو.
نو مطلب دغه چې ایمیوز دغه جنګ وګټلو. نو په دې نه بعد د استرالیا حکومت یو بل سوچ وکړلو، هغه دا و چې دوی عام چې کوم کسان وو دغې ته اسلحه ورکړله او دوی ته وویل چې څوک څومره زیاتې ایمیوز مونږ ته راوړوي دومره به دوی ته زیات انعام میلاویږي. نو په دې وخت کې د دوی چال کامیاب شولو. په دې وخت کې د 20,000 نه د دوی تعداد زیات شوی و. نو ځکه وایي چې صرف په 6 مهینو کې 57,000 ایمیوز دغې کسانو مړه کړلې. نو چې کله په بین الاقوامي سطح باندې په میډیا باندې دا خبر وچلېدلو، نو انټرنیشنل انیمل رایټ ایوالوشن اداره دې وخت کې په حرکت کې راغله او دوی په دغې باندې پابندي ولګوله. نن په استرالیا کې د 6 لاک نه تر 7 لاک پورې ایمیوز موجودې دي. نو اوس هر کسان هم د خپل ځان دپاره انتظام کړی دی او هغه انتظام دغه دی چې دوی په خپل پټو باندې 4 چاپیره کانټېدار تار لګولی دی چې ایمیوز په دې باندې د دوی پټي ته نقصان نشي رسولی. امید لرم چې دغه ویډیو به هم د ستاسو خوښه شوې وي. د نورو داسې معلوماتي ویډیو لپاره د ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.